مېرمن سارا هرمن هامبورګ ته بخیر راغلی. دغه څو ورځو کې د هامبورګ په سیمینار کې څه ولیدل، څه واورېدل؟ ما ډېر شیان ولیدل. زه اول ډېره خوشحاله شوم ځکه چې د مختلف هېوادونو د افغانانو او د بهرنیانو سره مو خبرې وکړلې چې ډېرې پروژې د افغانستان لپاره لري، د صحت په برخه کې، خو هم د زده کړو د پروسې لپاره ډېر کسان فعال دي. او زه ډېر خوشحاله یم همیشه چې دلته راشم ځکه چې موږ ټول یو ځای یو او یو بل سره خبرې کولی شو او آینده کې پروژه په هماهنګي جوړولی شو. تاسو عین د فرانسې پاریس نه راځئ، په هغه کې فرانسه کې داسې سیمینارونه نشته؟ نه، متاسفانه داسې سیمینارونه نشته ځکه چې زه فکر کوم چې په جرمني کې ډېر افغانان دي چې د ډېر وخت څخه دلته ژوند کوي او دا پروژه جوړ کړي دي. او په فرانسه کې نسل ډېر نوي دی، لکه یوازې 10 کاله کېږي تقریبا چې ډېر افغانان ژوند کوي. دا رقم پروژه، دا رقم شی نشته. دا بیخي یو یونیک ځای دی په یورپ کې. زه فکر کوم چې موږ امکانات لرو چې د مختلف د افغانستان د مختلفو خلکو سره خبرې کولی شو. تاسو په خپله څه راوړي وو دغه سیمینار ته؟ زه ما څه شي کړی دی؟ تاسو څه شی دلته وړاندې کړل ګډون کوونکو؟ دوه کنفرانسونه کړي دي. یو کنفرانس د ادم خان او درخانۍ په اړه ده. غوښتل مې چې په دې کې وګورم چې پښتونولي د وخت په تېرېدو سره څنګه بدلیږي. او یو بل کنفرانس و، ما یو اودیو مسند مې جوړ کړی ده او غوښتل مې چې خلکو ته وښایم چې د ښځو ژوند په افغانستان کې فعلا څنګه دی په کورو کې، چې عادي ژوند څنګه تېرېږي، کسان څه کوي. دلته د افغانستان په هکله خو مطبوعات، په انټرنیټ کې، تلویزیون کې ډېرې خپرونې کېږي. نو تاسو یا موږ دغه سیمینارونو ته څه ضرورت شته دی، څه تفاوت شته دی د دوو په هکله؟ کسان پېژندل، د کسانو سره خبرې کول، ځکه چې د انټرنیټ له لارې موږ معلومات راټولولی شو. خو کله چې موږ یو چا سره کښېنو او د هغه د پریزنټیشن نه وروسته خبرې کولی شو، موږ نوی نظر لیدلی شو. زه فکر کوم چې په دې سیمینار کې پریزنټیشن مهم دي، خو تر ټولو مهم دا دی چې هغه وختونه چې موږ په د سیمینار په اتاق کې نه یو، کله چې موږ بیرون یو بل چا سره خبرې کوو، ځکه چې موږ بیا نوې نظرونه شریکولی شو او لږ څه نوې پروژې جوړولی شو. نو تر ټولو مهم وخت هغه وخت نه دی چې موږ په اتاق کې یو. فکر کوم کله چې هر چا سره خبرې کېږي همداسې پرمختګ کېږي. د راتلونکي دپاره ستاسو کلتوري فعالیتونه به څه وي؟ زه دا پروژه لرم چې یو کلتوري مرکز جوړ کړم. موږ انشاءالله یو ځای پیدا کړی دی او هلته به موږ نو د ژبې کورسونه به وکړو، خو موږ به هم د سینما لپاره یو ځای ولرو تر څو چې فلم خلکو ته وښیو، او موږ به د شعرونو لپاره هم برنامه جوړ کړو. څه شي نور انشاءالله د رباب کورسونه به وي تر څو چې کسان چې غواړي رباب زده کړي کولی شي. او یو کافي به وي، هم یو کتابتون به ډېر کتابونه مې د افغانستان څخه راوړلي دي او زه غواړم یو ادبیاتي کافي جوړ کړم، یعنې چې یو چایخانه به وي په پاریس کې. انشاءالله په پاریس کې به وي یو چایخانه او یو کتابتون تر څو چې کسان راتللی شي، چای څښي او شیریني هم خوري او هم کتابونه لولي او یا کتابونه خپل کور ته وړي بېرته راوړي. نو چې جوړ شو بیا موږ ته خبر راکړئ چې درشو او تاسو ته او ستاسو همکارانو ته په دغه کلتوري پروګرامونو کې لا زیات بریالیتوب غواړم. مننه، ډېره زیاته مننه.